د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت په چوکاټ کې د هدف مؤسسې له لوري او د کارد اید مؤسسې په مالي همکارۍ د همدې ولایت په دریو ولسوالیو کې ځوانانو ته د رواني روغتیا د ارزښت د رواني ستونزو د نښو پیژندلو او درملنې په موخه یو ورځني سیمینارونه وړاندې شول چې له سلو زیاتو ځوانانو پکې ګډون درلود او په یادو برخو کې لازم عامه پوهاوی ترلاسه کړ. اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو د امریت په غوښتنه موږ په دریو ولسوالیو کې اسماعیل خیل او مندوزیو علي شیر او تاڼیو ولسوالۍ کې د هدف مؤسسې له طرفه چې مالی لګښت د کوردت مؤسسې طرف ته ورکول کېږي 140 ځوانانو ته د رواني برخې فزیکي بیا رغونې او همداشان ارتوپیدي برخه کې 3 ورځنی ټریننګ دایر کړی و. خوشبختانه نن په اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ کې پای ته ورسېدو. د سیمینارونو پر مهال ګډونوالو ته دا هم ویل شول چې د هدف مؤسسې لخوا د یادو ولسوالیو په روغتیايي مرکزونو کې د معلولینو او رواني ناروغانو وړیا درملنه هم ترسره کیږي. ګډونوالو د روغتیا په برخه کې د ډول پروګرامونو جوړیدل مهم وبلل او ویل چې دا سیمینارونه کولی شي د خلکو د ذهني روغتیا د ښه والي او رواني ناروغیو د کمېدو په برخه کې اغیزناک رول ولوبوي. دا چې دغه سیمینار د خلکو ته وړاندې شو دغه ډیر ګټور دی، یعنی مشکلات ستونزې په ملي زیاتې دي. دغه ځوانانو ته باید دغه سیمینارونه نور هم وړاندې شي. دوی دپاره باید ځانګړې کمیټه جوړه شي په کلي کې د ځوانانو دپاره باید کار وشي تر څو دغه ستونزې دغه مشکلات باید حل شي. ذهني مشکلات ستونزې چې پیدا کېږي زیاتره د بیکارۍ له وجې پیدا کېږي. که چېرته دی مصروف شي اما پخوی وشي دا مشکلات حل کېږي. د رواني په برخه کې افغانستان خلک ډیر ضرورت لري چې دلته رواني ټریننګونه وشي، اما په هوای وشي او بله دلته شکا کارونه ډیر کیږي. هغې په واسطه د ملي دردونه ډیر اضافه کیږي چې موږ باید د په باره کې اما په هوای ډیر وکړو چې باید شکا کارونه نه مخنیوی وشي او په راتلونکي کې موږ د مشکل سره مخامخ نشو. که څه هم د ډول ټولنیزو ستونزو له کبله خلک له رواني ستونزو سره مخ دي، خو پر وړاندې د دا ډول پروګرامونو ترتیبول د خلکو د فکري او رواني روغتیا د پیاوړتیا لپاره مهم بلل کیږي.